بسم الله الرحمن الرحیم. د لسم ټولګي د ریاضي مضمون په 18 درس کې د پولینومونو ضرب زده کوو. دا چې د پولینومونو ضرب څه ډول دی او څه ډول ترسره کیږي په ننني درس کې به زده کوو. لومړی وګورئ، دلته یوه پوښتنه مطرح شوې ده. وی د هغه مکعب حجم به څومره وي چې هره زله یې x جمع 1 سانتي متره وي. یو مکعب یې دلته راکړی دی، د دې مکعب هره زله چې ده x جمع 1 ده، یعنی ټولې زلې سره مساوي دي. د هرې زلې اندازه x جمع 1 سانتي متره ده. نو موږ پوهیږو چې د مکعب د حجم د پیدا کولو لپاره موږ فرمول لرو چې حجم مساوي کیږي اوږدوالی یا طول جمع سور یا عرض او جمع لوړوالی. نو دغه درې شیان ډېر زیات بخښنې سره جمع نه، دغه ضرب کوو سره سمه ده. اوږدوالی ضرب د سور ضرب د لوړوالي، دا درې شیان چې سره ضرب کوو نو د مکعب حجم په لاس راځي. نو دلته د دغه مکعب هم اوږدوالی x جمع 1 دی، هم سور x جمع 1 دی او هم لوړوالی x جمع 1 دی. نو x جمع 1 به 3 واره په خپل ځان کې ضرب کو، موږ ته به د دغه مکعب حجم په لاس راکړه. ورته وګورئ چې څنګه یې ضربولی شو. لیکو چې x جمع 1 ضرب د x جمع 1 ضرب د x جمع 1. ولې درې ځلې؟ ځکه د یو د اوږدوالی دی، د یوې سور دی یا عرض او د بلې لوړوالی دی. نو دا درې واړه چې سره ضرب کړو موږ ته به د مکعب حجم په لاس راکړو. ورته وګورئ چې څنګه یې ضربولی شو. په ضرب کې وګورئ، لومړی به دغه د لومړي دوه قوسونه سره ضرب کړو، بیا به د دریم سره ضرب کړو، یعنې له اتحادي خاصیت څخه به ګټه واخلو. ښه، نو دا دوه لومړني قوسونه څه څه ضربوو ورته وګورئ. دغه x چې دی د لومړي قوس لومړی عنصر، دا یو د دوهم قوس په لومړي کې ضربوو، لیکو یې، بیا یې په دوهم کې ضربوو، سمه ده. بیا همداسې د دوهم عنصر د لومړي قوس یو د دوهم قوس په لومړي کې، بیا یې په دوهم کې ضربوو. نو ورته وګورئ چې څنګه یې کولی شو. راځو لومړی x ضرب د x، اول خو د دواړو اکسو علامې مثبت دي، نو مثبت ضرب د مثبت مثبت کیږي، چې لیکل یې مهم نه دي. نو x ضرب د x کیږي x مربع، د قلم رنګ به تور کو، x مربع. ښه، اوس دا x ضربوو په یوه کې، خو لومړی علامې باید ضرب شي. د x علامه ده مثبت، د یوه علامه هم ده مثبت، مثبت مثبت کې مثبت. x ضرب په یوه کې x. ښه، x مو ضرب کړه د دوهم عنصر د دوهم قوس په دواړو عناصرو کې. اوس راځو د لومړي قوس دوهم عنصر چې یو دی، هغه د دوهم قوس په دواړو عنصرونو کې ضربوو، چې یو x دی بلې یو دی. نو یو په x کې علامې وګورئ د دواړو مثبت دي، علامه مثبت راځي. نو یو په x کې x او یو په یو کې علامې د دواړو مثبت دي، مثبت مثبت کې مثبت کیږي، یو ضرب د یو یو. ښه، نو دا دواړه قوسونه سره ضرب شول. اوس راځو دغه د دوه قوسو د ضرب حاصل د دریم قوس سره ضربوو، چې هغه هم x جمع 1 دی. څنګه یې ضربولی شو ورته وګورئ. د دغه لومړي قوس هر عنصر د دویم قوس په هر عنصر کې ضربوو. دا x مربع یو ځل په x کې ضربوو، بیا یې په یوه کې ضربوو. همداسې دا x یو په x کې ضربوو، بیا یې په یوه کې ضربوو. همداسې دا بل x هم او همدا یو هم په همدغه شانته ضربوو. اوس راځي نو وګورئ، x مربع علامه مثبت ده، دغه x د دویم قوس د x علامه هم مثبت ده. نو مثبت مثبت کې مثبت کیږي، چې لیکل یې مهم نه دي. نو x مربع ضرب په x کې کیږي x مکعب، سمه ده. x مربع ضرب د x کیږي x مکعب. ولې؟ ځکه چې
x مربع چې ضرب په x کې نو د دغه x توان یو دی. نو کله چې په ضرب کې د توانونو په ضرب کې ویلي دي چې کله دغه د ضرب د اجزاو قاعدې سره مساوي وي نو د قاعدو نه یوه قاعده نیسو، توانونه جمع کوو. 2 جمع 1 نو x په توان د 3 بشي. نو دا د ما هم x په توان د 3 لیکلی. ښه نو x مربع ضرب د x شو x مکعب. اوس راځو ورته وګورئ دوهم دغه x مربع په یوه کې هم ضربوو. نو x مربع ضرب په یوه کې اولی علامې ضربوو مثبت مثبت کې مثبت x مربع په یوه کې x مربع. ښه اوس د دوهم عنصر ضربوو چې x دی، علامه لومړی ضربیږي مثبت د دغه x علامه هم مثبت ده، مثبت مثبت کې مثبت x په x کې x مربع. اوس د x په یوه کې ضربوو مثبت ضرب د مثبت مثبت کېږي، د یوه علامه هم مثبت ده نو x په یو کې x. ښه اوس راځو دریم عنصر ضربوو د دوهم قوس په ټولو عناصرو کې x علامه مثبت ته مثبت مثبت کې مثبت کېږي، x ضرب د x کېږي x مربع او x ضرب د یو کېږي x. اوس راځو د آخري عنصر چې یو دی دا ضربوو، یو په x کې علامې خو مثبت دي، مثبت چې مثبت کې ضرب کې مثبت کېږي، یو په x کې x کېږي او جمع یو په یو کې چې ضرب کو یو کېږي. نو دغه تاسو وینئ چې دغسې یوه افاده موږ ته په لاس راغلله. اوس به په دې کې مشابه حدونه پیدا کوو، هغه مشابه حدونه به یو له بل سره جمع یا تفریق کوو، که هم علامه و جمع کېږي که مختلف علامه و تفریق کېږي. نو دلته ټول هم علامه دي موږ یې ګورو. ښه x مکعب دی، بل x مکعب لرو مشابه حد شته ورسره؟ نه. نو x مکعب خپله لیکو x مکعب ورته وګورئ x مکعب. ښه راځو x مربع ته علامه مثبت ته یو x مربع دی، بل x مربع علامه مثبت ته دی، بل x مربع د درې واړو علامې مثبت دي. نو لیکو مثبت یو x مربع جمع بل x مربع کېږي 2x مربع او دریم هم چې ورسره جمع کړي جمع 3x مربع. راځو بل نور مشابه حدونه پیدا کوو. ورته وګورئ x دی علامه مثبت ته، بل x علامه مثبت او دریم x هم علامه مثبت. نو لیکو مثبت 3x. سمه ده؟ پاتې څه شو؟ پاتې یوازې یو شولو. نو مثبت یو هم خپله لیکو. دغه آخرینی افاده چې موږ ته په لاس راغله دغه په حقیقت کې د دغه مکعب حجم دی او واحد یې څه دی؟ واحد یې سانتي متر دی، ځکه موږ ته دلته دغه د زلو اوږدوالی په سانتي متر سره راکړی و. نو دغه د یوه پوښتنه وه چې په حقیقت کې دا پوښتنه د هندسې مربوط کېږي، خو دلته یې څنګه راوړې وه؟ دلته یې په دې راوړې وه چې د پولینومونو ضرب موږ ته کې تشریح کېږي. دلته په حقیقت کې دغه پولینومونه دي، سمه ده؟ x جمع یو پولینوم دی. نو دلته د پولینومونو ضرب په ابتدایي ډول موږ ته تشریح شو. اوس راځو په تفصیل سره یې وایو چې څرنګه کولی شو دوه پولینومونه سره ضرب کړو. ګورئ د مونوم ضرب په مونوم کې، مونوم یوه حده الجبري افادې ته وایي او حدونه موږ ویلي وو چې حدونه په مثبت او منفي علامه سره بیلیږي. ورته وګورئ دغه 3r مربع اس په توان د 3 یو حد دی، دا هم یو حده دی، خو دلته پاس چې موږ ولیدل x جمع یو څو حده دی؟ 2 حده دی، ځکه حدونه په پولینومو کې د مثبت او منفي علامه په وسیله جلا کېږي. صحیح ده؟ او دلته چې لاندې راکوز شو د دغه 3 او r مربع او s مربع ترمنځ علامه ضرب ده. سمه ده؟ که موږ ولیکو چې 3r دا په حقیقت کې داسې دی چې 3 ضرب د r، یعنی r دلته متحول دی، 3 ثابت دی او دا 3 د r ضریب دی. سمه ده؟ نو د ضرب علامه او د تقسیم علامه حدونه په یو پولینوم کې نشي سره جلا کولی، بلکې حدونه د مثبت علامې په وسیله جلا کېږي او همدارنګه د منفي علامې په وسیله. ښه نو د مونوم ضرب په مونوم کې څنګه کولی شو دوه یوه حده الجبري افادې یا پولینومونه سره ضرب کړو؟ ورته وګورئ 3r مربع اس مکعب او 15r په توان د 4 اس په توان د 15 دواړه مونومونه دي. څنګه یې ضرب کولی شو؟
دلته په قوسو کې لیکلي دا قوسونه یو د بل څه د ضرب په حالت کې دي. نو د یو حده الجبري افادو ضربول ډېر اسانه دي. ضریبونه یې په ضریبو کې ضرب کړه او مشابه متحولین یې په مشابه متحولین کې ضربېږي. یعنې څه؟ یعنې 3 په 5 کې ضربېږي، 3 په 5 کې 15. آر وګورئ، آر مربع دی او دلته آر په توان دی 4 دی. نو که چیرې قاعدې مساوي وي د توانونو په ضرب کې موږ ویلي دي چې که چیرې قاعدې مساوي وي توانونه مختلف وي د قاعدو نه یوه قاعده لیکو. ښه دا 4 دی، 2 هم آر. نو د قاعدو نه یوه قاعده توانونه جمع 2 جمع 4 کېږي 6. نو آر په توان دی څو دی؟ آر په توان دی 6 دغه دی. اس وګورئ، اس دلته توان یې 3 دی او دلته توان 15 دی. صحیح ده؟ نو چې دا دواړه څه ضرب کړو څه به شي؟ اس په توان دی 3 ضرب دی اس په توان دی 15. اس په توان دی 15. ښه نو بیا هم د قاعدو نه یوه قاعده 3 جمع 15 کېږي 8. نو اس په توان دی 8. دا د ضریبونه یې په ضریبو کې ضربوو چې 3 دلته ضریب و 15 دلته ضریب و، دواړه مو ضرب کړل او هغه مشابه متحولین یې یو د بل څه ضربېږي چې اس په اس کې ضرب شو، آر په آر کې ضرب شو. هغه آخر د ضرب حاصل چې کوم دی 15 آر په توان دی 6 اس په توان دی 8 دی. په فعالیت کې وګورئ یو څه نور مونومونه یې موږ ته راوستلي. صحیح ده؟ وی چې دا ضرب کوي، دا هم یو مونوم دی او دا هم یو مونوم دی. څنګه کولی شو چې دا ضرب کړو؟ په ډېره اسانۍ سره لکه څنګه مو چې پورته ولیدل. وګورئ 9 ضرب په 3 کېږي، خو علامې هم ضربېږي. د 9 علامه مثبت ده، د 3 علامه منفي. 9 ضرب په 3 کې 21. نو په نتیجه کې دا مساوي کېږي 21. اکس مربع ضرب د اکس په توان دی 4 ورته وګورئ. اکس مربع ضرب د اکس په توان دی 4. قاعدې مساوي دي، د قاعدې نه یوه قاعده توانونه جمع 2 جمع 4 6. اکس په توان دی 6. وای ضرب د وای کوو. وای ضرب د وای څو کېږي؟ د لومړي وای توان هم یو دی، د دوهم وای توان هم یو دی، نو کېږي وای مربع. دلته شو وای مربع. او زایټ وګورئ، په لومړي مونوم کې زایټ نشته خو په دوهم مونوم کې زایټ شته دی، یا د زی چې ورته ویل کېږي په انګلیسي کې. ښه نو زایټ په توان دی 8 چې په دوهم مونوم کې شته دی خو په لومړي کې نشته، هغه خپله لیکو. دلته ورته وګورئ دغه د ضرب حاصل شو، د دوو مونومونو حاصل ضرب. د بلې پوښتنې ته متوجه شئ. وګورئ دلته هم 2 مونومونه یا یو حده الجبري افادې یا پولینومونه راکړي دي، دا ضرب کوي. ورته وګورئ څنګه ضربولی شو. لومړي ضریبونه یې ورته وګورئ. ضریبو ته د دې ضریب چې دی د لومړي حد یا د لومړي مونوم منفي 1/3 دی او د دوهم څو دی؟ هر عدد چې ضریب نه لري ضریب یې 1 دی. یعنې د هر عدد وبخښئ د هر متحول څه چې ضریب نه ولیکل شوی ضریب یې 1 دی. نو د لومړي مونوم ضریب چې دی منفي 1/3 دی ضرب دی. د دوهم مونوم ضریب منفي 1 دی. نو دا چې سره ضرب کړو څو به شي؟ 1/3 ضرب دی 1 کېږي 1/3. هر عدد چې په یو کې ضرب کړي بېرته مغه عدد کېږي. سمه ده؟ او علامې چې کومې دي منفي ضرب د منفي کېږي مثبت. نو دا به شي مثبت 1/3. نو د دغې پوښتنې ځواب دلته پاس لیکم چې د دې پوښتنې ځواب منفي 1/3 ضرب په منفي 1 کې کېږي مثبت 1/3. اوس راځو متحولونو ته. اکس دی دلته هم اکس دی، اکس په اکس کې اکس ضرب د اکس کېږي اکس مربع. نو دغه یې د ضرب حاصل شو. همداسې درېیمه پوښتنه وګورئ. دا هم یو مونوم دی، یو حده الجبري افاده ده او دا هم. نو څه ډول ضربوو؟ اول ورته وګورئ ضریبونه یې منفي 10 ضرب د منفي 15. علامې د دواړو منفي دي، منفي ضرب د منفي کېږي مثبت. لومړی باید دې ته متوجه اوسو. ګورئ چې د علامو ضرب په څه ډول دی؟ ښه مثبت ضرب دی منفي